نبوي سیرت شپږمه برخه. دلته ستا کور و دلته روش او پیدا شي دلته خو زړه مې وایي چې اوس هم دلته یې جانانه دلته اوس هم د تا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانه نبوي سیرت. دستا کور و دلتا لوش او پیدا شي دلتا راځئ چې د روژې په دې سپېڅلې میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت خپل زړه منور دتا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې نبوي سیرت. چې بیرته مې خپل ځان پیدا کړ پروت وم د الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه ونستعينه في أمور ديننا ودنيانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتشرح الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وسفية وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. د نبوي سیرت د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست الله جل جلاله مو خوشحال لره. دا د عزه محسن احسان یو ځل بیا د نبوي سیرت د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو نبوي سیرت دغه ځای ته رسېدلی و کله چې قریشو ولیدل چې د محمد صلی الله علیه وسلم خبرې دومره تاثیر لري چې حتی دوی هم د هغه تر تاثیر لاندې راغله او خبره تر داسې ځایه ورسېدل چې دوی هم سجده وکړه. دا کار پر قریشو ډیر دروند سو او تر اوسه دوی خلک منع کول چې د محمد صلی الله علیه وسلم خبرو تر تاثیر لاندې نسي را او اوس په خپله دوی سجده وکړه. قریش ډیر غمجن وو. دغه خبره په خلکو کې نشته شوه چې قریشو د محمد صلی الله علیه وسلم خبرو ته یا د محمد صلی الله علیه وسلم د خبرو په ویبسه سجده وکړه. خو د حبشې مهاجر مسلمانانو ته دا خبر داسې ورسېدی چې قریش ټول اسلام ته داخل سوه. سجده په اسلام بدله سوه. هغو کسانو چې دغه خبر ومنئ چې رښتیا هم قریش اسلام ته داخل سوي دي نو دغه کال د شوال په میاشت کې بیرته د حبشې څخه مکې مکرمې ته رارهي سوه ځکه دوی ویل قوم مو ایمان راوړئ او تر دې وروسته موږ ته ازار نه راکوي نو موږ ولې ژوند په هجرت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لرې تېروو. تاسو پوهیږئ چې هجرت پخپله د عذابو او دردو د اقسامو څخه یو قسم درد او عذاب دی چې د دین په لاره کې دغه مهاجرینو قبول کړی و. اسلامي هجرت د ازارو څخه تیښته او د راحت طلبول نه دی بلکې یو تکلیف په بل تکلیف سره تر هغه وخته بدلیږي تر څو چې د الله جل جلاله له طرفه نصر او بری راځي. او ته پوهیږئ چې په هغه وخت کې مکه مکرمه هم دارالاسلام یا اسلامي ملک نه و چې څوک وایي اصحاب کرام څنګه دارالاسلام پرېښوه او د خپلو روحو د ساتنې دپاره د کفر ملک ته لاړل. په هغه وخت کې مکه مکرمه او حبشه او نور ملکونه ټول سره یو شی او د کفر ملکونه وه او په دغه ملکو کې په هر یوه کې د اصحاب کرامو د دین او دعوت دپاره اسانتیا موجوده وه. هغه د دوی د استوګنې دپاره ډېر وړ او لایق و. او دا چې څوک د یوه اسلامي ملک څخه بل اسلامي ملک ته هجرت کوي په هغه کې 3 حکمه دي. یا دا چې دغه هجرت واجب دی یا دا چې دغه هجرت مباح دی یا دا چې دغه هجرت حرام دی. اول د خپل ملک او وطن څخه بل اسلامي ملک ته ښه متوجه سه. اسلامي ملک ته نه د کفر ملک او ښار ته. هغه وخت هجرت واجب دی چې مسلمان په دغه خپل ملک اسلامي شاعر لکه لمونځ روژه اذان او حج نسي ادا کولی. دویم د خپل وطن څخه بیا هغه وخت بل اسلامي ملک ته هجرت مباح او جایز دی چې په دغه خپل ملک کې داسې تکالیف ور ورسیږي چې د ژوند ورتریخوي نو دته دا جایزه او روا ده چې له دغه خپل ملک بل اسلامي ملک ته هجرت وکړي. نه دا چې د ښه او مستریح ژوند دپاره کفري ملکو ته ځي او بیا وایي ما هجرت وکړئ.
دریم هغه وخت بیا له خپل ملک هجرت کول حرام دي چې د په هجرت کول سره د په ملک اسلامي واجبات څخه یو واجب پاتې کیږي او بیل د بل څوک هغه دینی واجب نس پر ځای کولی. دا د هجرت کول په باره کې فقهي احکام و. بیرته خپل کیسې ته راځو. نو مهاجر اصحاب کرام د دې خبرې په اورېدلو سره چې ټول قریش اسلام ته داخل سوه د حبشې څخه د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه. کله چې مکې مکرمې ته دومره نږدې سوه چې د 1 یا 2 ساعتونو لار پاتې به دوی ته د هغه اورېدلي خبر واقعیت ورمعلوم سو او پوه سوه چې هغه د آیاتو د عظمت تاثیر و چې قریشو سجده وکړه. په حقیقت کې نه قریشو ایمان راوړی دی او نه مسلمانان سوي دي. نو څوک بیرته له هغه ځایه حبشې ته وګرځېدل او ځینې یې په پټه د قریشو څخه د یو چا په جوار کې مکې مکرمې ته داخل سوه او دلته په مکه مکرمه کې پر دغو راغلو کسانو او نورو عام مسلمانانو عذابونه او ازارونه نور هم زیات سوه. قریشو ته دې خبرې ډېر زور ورکړی چې مسلمانان د نجاشي په همسایتوب کې ارام او هوسا ژوند کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو دپاره بله چاره نه لیدل بې له دې څخه چې دوهم وار بیا د حبشې د تګ مشوره ورکړي او دغه دوهم وار هجرت تر اول وار ډیر سخت او مشکل و ځکه دا وار قریش ورته ویش او بیدار و او دا اراده و چې مسلمانان به هجرت ته نه پرېږدي خو بخت د مسلمانانو ملګری و او الله جل جلاله دغه سفر ورته اسانه کړی د مخه تر دې چې قریش ورپسې ورسیږي مسلمانان حبشې او نجاشي ته رسېدلي وو. په دغه دوم هجرت کې د نارینهو شمېر 83 نفره وو او 18 یا 19 ښځې هم ورسره ملګري وې. د حبشې مهاجر مسلمانانو ته د قریشو چم او حیله. د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو د مکې مکرمې مشرکان په ډېر خواشیني او ناراضه وو چې مهاجر مسلمانان د خپل دین او خپل ځانونو دپاره د امان ځای پیدا کړی دی. نو غواړي چې هغه مهاجر مسلمانان هم په یوه طریقه سره مکې مکرمې ته راولي ځکه چې هغه مسلمانان د دوی له ازاره فارغ وو او قریش په دې نه و خوښ چې څه مسلمانان بې له تکلیفه او بې له ازاره پاتې سي. نو قریشو د خپلو سردارانو څخه 2 پوه قوي او هوښیار نفر اختیار کړه چې دا به حبشې ته ځي او هلته به نجاشي په دې راضي کوي چې دغه مهاجر مسلمانان بیرته مکې مکرمې ته ولېږي. دغه 2 نفره چې یو یې عمر بن العاص او بل یې عبدالله بن ابی ربیعه و. که څه هم دغه 2 نفره په وروسته کې مسلمانان سوي دي قریشو په خپل منځ کې مشوره سره وکړه چې موږ باید کومه هدیه او سوغات نجاشي او د هغو دربارانو ته ولېږو چې په هغه خوشحاله سي او زموږ غوښتنه قبول کړي. ځینې وویل د نجاشي د څرمنې څخه جوړ سوي شیان ډېر خوښ دي او قریشو هم دغه څرمنې څخه جوړ سوي شیان د شام څخه راوړي وو. ښه ښایسته چرمي شیان یې درلودل. نو یې له دغو چرمي شیانو څخه ډېر سوغاتونه د نجاشي او د هغه د وزیرانو او درباریانو دپاره سره یو ځای کړه. څرنګه چې نجاشي نصراني و او حبشه هم د نصرانیت پر دین و نو د نصاراو علماو ته هم هدیې او سوغاتونه ورسره واخیستل. دغه 2 نفره د هدیو او سوغاتونو سره حبشې ته ورسېدل. د مخه تر دې چې نجاشي ته ورسي د هغه په درباریانو وزیرانو او حاضر باشانو یې شروع وکړه. هغوی ته هدیې او سوغاتونه ورکړه. معلومه خبره ده چې هغه هم په دغو سوغاتو ډېر خوشحاله سوه او بیا دغو درباریانو ته وویل دلته په حبشه کې زموږ د قوم خلک اوسېږي چې مکې څخه هجرت راکړی دی او یو نوی دین یې راوړی دی چې نه زموږ په دین دی او نه ستاسې په دین. د دې خبرو څخه مقصد دا و دغه درباریان د مسلمانانو څخه ناراضه او ورته په قهر سي او وویل موږ غواړو چې د نجاشي سره پر دغه باره کې ووینو او خبرې ورسره وکړو. درباریان وویل هو بالکل کولی سي. څرنګه چې دغه خلک ستاسې قوم دی تاسې حق لرئ چې د هغو په باره کې د نجاشي سره خبرې وکړئ. درباریانو وعده ورسره وکړه چې د دغه ملاقات په وخت کې به دوی هم مرسته کوي. سو دغه 2 نفره د قریشو نمایندګان د نجاشي دربار ته ورغله. هغه راوړي سوغاتونه نجاشي ته ورکړه. نجاشي هم ډېر په خوشحاله سو او بیا دغه 2 نفرو د مهاجرو مسلمانانو په باره کې خبرې شروع کړې. وویل ایها الملک زموږ د ملک او وطن ستا وطن ته څو نفره بې عقل ځوانان راغلي دي چې د خپل قوم له دینه اوښتي دي او ستا په دین کې هم نه دي داخل سوي. یو بل نوی دین یې له ځانه جوړ کړی دی چې نه یې موږ پېژنو نه ته او دوی د قوم مشرانو چې د دوی پلرونه او اکاګان دي موږ و تا ته د دوی په باره کې رالیږلي یو چې ته یې بیرته هغو خپلو مشرانو ته ورولېږې ځکه هغه قوم د دوی ښه څارنه کولی سي او د دوی په غلطیانو ښه خبر دی. درباریانو هم په خپل نوبت سره وویل دوی حق او صحیح وایي. هغه راغلي کسان باید دوی ته ورتسلیم کړه سي چې خپل وطن او قوم ته یې بوځي. نجاشي وویل زه ظلم نه کوم ستاسې خبرې مې د هغو په باره کې واورېدې خو غواړم چې د هغو خبرې هم واورم بیا وروسته حکم کولی سم. درباریانو بیا وویل موږ دوی پېژنو دوی په خپل قوم کې معتبره او د عزت خاوندان دي دوی حق او رښتیا وایي. نجاشي وویل یا دا ظلم دی چې د یو طرف په خبرو هغه بل طرف حکم وکړم حتما باید د هغه بل طرف خبرې هم واورم. واقعا نجاشي عادل او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د هغه په باره کې مسلمانانو ته فرمایلي وه چې حبشې ته هجرت وکړي ځکه هلته یو باچا دی چې د هغه په ملک کې ظلم نه کیږي. که څه هم نجاشي مسلمان نه و مګر ظالم هم نه و.
نجاشي پر دې ټینګار وکړي چې د هغو حکم نسم کولی څو د هغه بل طرف خبرې وانورم. او په حدیث شریف کې راغلی دی که یو سړی په داسې حال کې درته راغلی چې یوه سترګه یې د لاسه ورکړې وه او له یوه نفر څخه یې شکایت کوه چې هغه دغسې راسره وکړم، ته به د ده په پیدا حکم نه کوې تر څو په هغه بل نفر ونه وینې ښایي چې د هغه دواړې سترګې له منځه وړي وي. بیا نو څوک ظالم دی؟ د دې حدیث شریف مقصد دا دی چې پر حکم کولو تلوار مه کوه بلکې ځان صحیح او پوره په موضوع خبروه. نو نجاشي هم پر خپل خبره ټینګ سو او وویل زه باید د هغو خبرې هم واورم. درباریانو هر څه کوشش وکړي چې نجاشي د دغو دوو نفرو د غوښتنې سره سم حکم وکړي، مګر نجاشي وایي تر هغو چې زه د مسلمانانو خبرې وانورم دا امکان نه لري چې حکم وکړم. نجاشي امر وکړي چې مسلمانان راولي. مسلمانانو ته وویل سوه چې نجاشي غوښتي یاست. مسلمانانو په خپل منځ کې سره وویل هر څه چې پیښیږي خو موږ باید پاچا ته رښتیا ووایو او د خبرو کولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی جعفر بن ابي طالب خپل مشر وټاکي. و چې مسلمانان د نجاشي دربار ته ورغله نجاشي ورته ویل دا څنګه دین دی چې تاسو په حق کې د خپل قوم جلا سوي یاست، نه زما په دین کې داخل سوي یاست او نه په بل داسې دین کې چې هغه د ځمکې پر مخ موجود وي. جعفر بن ابي طالب چې د مسلمانانو له طرفه خبرې کوونکی وویل یا ایها الملک موږ یو جاهل قوم چې د بتانو عبادت مې کاوه، د مړه سوي حیوان غوښې مې خوړلې، بد او فاحش کارونه مې کول، صلح رحمي مو قطع کول، یعنی پر دوستانو مو رحم او شفقت نه کوه، د همسایه سره مو بد کول، په موږ کې قوي ضعیفه خوړی. زموږ دغه حال و چې الله جل جلاله موږ ته زموږ له قومه یو رسول راولېږي چې موږ ته د هغه نسب صداقت امانت او پاکي را معلوم. دغه رسول موږ ویو الله جل جلاله او د هغه عبادت ته وروبللو. هغه شان چې تاسې او ستاسې پلرو عبادت کوه بې له الله جل جلاله څخه نور پرېږدي چې هغه د ډبرو بوتان مو. او دغه رسول موږ په رښتیا ویلو د امانت په بیرته ورکولو، په صلح رحمي، په ښه همسایتوب امر کړو، د ازار او وینو بهولو، د فواحش او دروغ ویلو، د یتیم د مال د خوړلو څخه یې منع کړو او موږ یې امر کړو چې یوازې د یوه الله جل جلاله عبادت وکړو، هیڅ شریک ورته ونه نیسو. موږ یې د لمانځه په ادا کولو، صدقه ورکولو او په روژه نیولو امر کړو. جعفر رضی الله عنه هغه کارونه چې اسلام په امر کړو یو ورته بیان کړ او وویل موږ د ده تصدیق وکړئ او پر ده صلی الله علیه وسلم مو ایمان راوړئ، د ده او د هغه شانو متابعت مو وکړئ چې د الله جل جلاله له طرفه یې راته راوړي وو. نو یوازې د یوه الله جل جلاله عبادت کوو او هیڅ شی د الله شریک نه بولو. هغه شان حرام بولو چې پر موږ حرام کړل سوي دي او هغه شان حلال بولو چې راته حلال سوي دي. زموږ قوم پر موږ تیری او تجاوز وکړي، عذابونه یې راکړل، په خپل دین یې په تکلیف کړو، غواړي چې موږ بیرته د الله جل جلاله له عبادته د ډبرو د بوتانو عبادت ته ورکش کړي او هغه خبیث شیان چې موږ حلال بلل بیا حلال وبلو. نو کله چې ظلمونه را باندې وکړه، عذابونه یې راکړه، مځکه یې را باندې تنګه کړه او کوشش کوي چې زموږ د دین په منځ کې جلاوالی راولي، نو موږ ستا مملکت ته راغلو، نو مو تر نورو خوښ او اختیار کړی، ستا جوار مو زړه وغوښتی او دا مو امید دی چې ستا په ملک ظلم را باندې ونسي. نجاشي پوښتنه وکړه آیا ستا سره د هغه څه یو شی شته چې دغه رسول د الله له طرف راوړی دی؟ جعفر ویل هو. نجاشي ویل راته ووایه. جعفر د سورة مریم هغه آیتونه تلاوت کړه چې د زکریا او یحیی علیه السلام قصه پکې بیان شوې. نجاشي دومره وژړل چې ژر یې په اوښکو لمده سوه او د نصاراو علماو چې اساقفه ورته ویل کېږي هم د قرآن مجید په اورېدلو سره وژړل. بیا نو نجاشي دوی ته وویل والله دغه کلام او هغه کلام چې عیسی علیه السلام راوړی دي دواړه د یوه طاقه یا کلکین څخه راوتلي دي. دغه د زکریا او یحیی علیه السلام کیسه د نصاراو سره موجوده وه، مګر د قرآن مجید الفاظ او د بیان طریقه معجزه ده. پر نجاشي ډیر تاثیر وکړي. نجاشي د عمر بن العاص او عبدالله بن ربیعه طرف ته مخ واړوي او وویل یا والله هیڅ کله به دوی تاسو ته تسلیم نه کړم. نجاشي مسلمانانو ته وویل ورځئ بېغمه کښېنئ، والله قریش ته مو هیڅ کله نه ورتسلیموم. وروسته عمر بن العاص او عبدالله بن ربیعه د نجاشي له درباره ناکام ووتل، مګر عمر بن العاص چې ذکي او هوښیار سړی و په دغه یو وار ورتګ نه و قانع او فکر وهي چې یوه حیله او چم جوړ کړي. پس له فکر یې دا فیصله وکړه چې دوهم وار بیا نجاشي ته ورسي. که څه هم عبدالله بن ربیعه ورته وویل دا کار مه کوه، دغه مسلمانان که څه هم زموږ مخالفه دي خو زموږ قوم او اقربا دي، مګر عمر بن العاص بیا هم پر هغه خپل
فکر ټینګ دی. عمر بن العاص سبا سهار بیا د نجاشي دربار ته ورغلی او ویل یا ایها الملک دغه کسان چې تا په خپل مځکه کې د سکونت اجازه ورکړې ده دوی د عیسی علیه السلام په باره کې ډېرې لوی خبرې کوي. نجاشي ویل د هغه په باره کې څه وایي؟ عمر وویل په خپله دوی وغواړه پوښتنه ځینې وکړه چې دوی د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایي. نجاشي دوهم وار بیا مسلمانان راوغوښتل. مسلمانان پوه سو چې قریشو بیا چم او هیله جوړه کړې ده. مسلمانان په خپل منځ کې مشوره سره وکړه او پر دې فیصله وکړه چې د نجاشي د هرې پوښتنې ځواب به رښتیا او حق ویلو سره ورکړو ځکه حق همیشه کامیابه کیږي. کله چې مسلمانان د نجاشي دربار ته ورغله نجاشي پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایاست؟ جعفر وویل موږ د عیسی علیه السلام په باره کې هغه څه وایو چې زموږ نبي راته راوړي دي چې هغه عبدالله رسول الله روح الله کلمت الله دی، هغه چې د مریم عذرا البتول په نس کې بې له پلاره اچولی دي او بیا د سورة مریم 14 نمبر آیات څخه تر 40 نمبر آیاته پورې ورته تلاوت کړي. د دغو آیاتو سره جعفر د عیسی علیه السلام کیسه پای ته ورسول او په دغه آیاتو کې دا واضح او ښکاره ده چې د عیسی علیه السلام پیدا کېدل فقط یوه الهي معجزه ده چې بې له پلاره د مور څخه پیدا سو او عیسی علیه السلام په خپل الله نه دی او کوم اختلاف چې نصراو د ده په باره کې کوي چې څوک یې په خپل الله یا د الله زوی بولي العیاذ بالله دا ټول بشري او د انسانانو اختلاف دی. خو په حقیقت کې عیسی علیه السلام هغه انسان او بشر دی چې الله جل جلاله په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې عبدالله او رسول الله دی او له موره بې له پلاره پیدا سوی دی. کله چې جعفر د آیاتونو د ویلو څخه فارغ سو نو نجاشي وویل صدق الله العظیم او د مځکې څخه یوه خشه راپورته کړه. وویل والله عیسی علیه السلام تر دغه چې تا وویل دغه یوه خشه فرق نه درلودی، یعنی عیسی علیه السلام بنده او د الله رسول دی او پیدایش یې په دغه معجزه ډول سره و. هغه درباریان چې د نجاشي په مجلس کې حاضر و د هغو عقیدت دا و چې عیسی په خپله الله دی. هغو مخالفت ښکاره کړي. نجاشي ورته ویل که څه هم تاسې مخالفت کوئ بیا هم والله عیسی علیه السلام د دوی له بیانه څخه یوه خشه فرق نه لري او نه یې درلودی. نجاشي امر وکړي چې مسلمانان دې ولاړ سي په امن او بېغمۍ کې دې ژوند کوي او هیڅوک به ازار نه ورسوي او خپلو درباریانو ته ویل د دوی 2 هدیې بیرته ورکړي زه هغه ته ضرورت نه لرم. الله جل جلاله زما څخه رشوت نه دی اخیستی چې زما پاچاهي یې بیرته ماته راکړل او زه اوس په خپل پاچاهي کې رشوت واخلم. ام سلمه رضی الله عنها چې د دې کیسې روایت کوي وایي بیا نو دغه 2 نفره د نجاشي له درباره په بد مخ ووتل او هغې هدیې چې دوی راوړې وې بیرته ورکول سوې او موږ د نجاشي سره په ښه همسایتوب کې وخت تېراوه. اوس به اول په حبشه کې د نجاشي سره وروستي واقعات درته بیان سي او بیا به د قریشو تر ناکامه سفر وروسته په مکه مکرمه کې د قریشو نورې فیصلې او اقدامات درته بیان سي. په دغه خبرو سره د نجاشي او د هغه درباریانو په عقیده کې اختلاف ښکاره او پیدا سو ځکه نجاشي عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول وباله او درباریانو عیسی علیه السلام په خپل رب العیاذ بالله. درباریان د قومو او قبیلو هغه مشران دي چې همیشه به د نجاشي په دربار کې حاضر وه. نو د باچا او درباریانو د عقیدې د اختلاف په سبب په حبشه کې فتنه شروع سوه. درباریان په دې واقعه ډېر ناراضه دي چې نجاشي ولې د دوی د عقیدې څخه مخالف خبرې کوي مګر نجاشي عالم و یوازې باچا او امیر نه و بلکې د نصراو ډېر لوی عالم هم و. هغه په انجیل کې معلومات درلودل او د هغه سره د عیسی علیه السلام په باره کې صحیح معلومات و. نو خود به د باچا او درباریان په منځ کې ورځ په ورځ اختلاف زیاتېدی. په دغه وختو کې به نجاشي د جعفر سره ملاقاتونه کول او جعفر رضی الله عنه به اسلام او د هغه احکام ورښول. سو نجاشي په پټه مسلمان سو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي او د قرآن مجید لیکنې د جعفر رضی الله عنه څخه د زده کولو دپاره اخیستې. په دغه موده کې د باچا او درباریانو اختلاف نور هم شدید سو. نجاشي ولیدل چې د درباریانو د اختلاف په سبب یې پاچاهي زیپه کیږي. نو یوه ورقه چې قرآن مجید پرې لیکل سوی تر خپلو کالو لاندې پر ځګر کښېښول او بیا ټول درباریان راټول کړل او ورته وویل تاسې ته څه پېښه ده؟ وینم چې فتنه او بې اتفاقي اخته کیږئ. درباریان وویل ته د عیسی علیه السلام په باره کې داسې خبرې کوې چې هغه خبرې زموږ د عقیدې څخه فرق لري. نجاشي وویل تاسې د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایاست؟ درباریان وویل موږ وایو عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله. نجاشي لاس پر ځګر کښېښود او وویل زه پر دغه یم. مقصد یې هغه قرآن و چې د تر کالو لاندې یې شو مګر په ظاهره هغو ته داسې ښکاره سوه چې زه ستاسې سره په دغه خبره یم او قسم یې یاد کړ زه هم پر دغه یم. موضوع لږ څه سړه سوه مګر بیا هم ځینې درباریان په شک او تردد کې دي او وضع پوره نه ارامېږي. سو د حبشانو یو قومي مشر د څو نفرو درباریانو سره یو ځای سو او د لښکر د مشرانو څخه یې هم څو نفره د ځان ملګري کړه د نجاشي پر ضد جنګ اعلان کړی. د نجاشي لښکر پر 2 حصې وویشل سو. یوه ډله د مخالفینو وه او بله ډله د نجاشي ملګري وه. د نجاشي او مخالفینو په منځ کې جنګ شروع سو. د جنګ میدان د یوې لویې او برداره ولې پر غاړه و چې نهر ورته وایي او مسلمانان د دغه نهر پر هغه بله غاړه اوسېدل. جنګ یې لیدی مګر د جنګ نتیجه د یوه طرف کامیابي نه ورته معلومېدل. نو مسلمانان وویل څوک به د جنګ خبر او نتیجه موږ ته راوړي.
چې څوک کامیاب کیږي او څوک ماته خوري. کله نجاشي کامیاب سو موضوع په خیر ده ځکه زموږ په طرف دی، او که مخالفین کامیاب سو بیا نو زموږ ژوند په خطر کې دی. زبیر بن العوام چې په دغه وخت کې قوي ځوان هغه ویل دا خبره به زه درته راوړم، مګر واله ډیره لویه او برداره ده. څوک وایي دغه واله بحر نیل و. زبیر بن العوام د اوبو یو ځای خالی کړ او بیا په هوا ډک کړي، ویې پړساوه، اوبو ته یې ور واچوه، لاسونه یې پرې ونیول او په بازۍ شروع وکړه. څو د ولې هغه بل طرف ته ورسېدی او هلته د جنګ حالات ته ګوري. د جنګ په نتیجه کې د نجاشي لښکر کامیاب شو او مخالفینو ماته وخوړل. زبیر بن العوام رضی الله عنه د هغه ځای په مرسته بیرته په دغه لوی نهر کې راغلی او مسلمانانو ته د نجاشي د کامیابۍ زیری راوړی. نجاشي د مرګ تر وخته پر اسلام پاتې سو. کله چې بیا وروسته کې نجاشي وفات سو، جبرئیل علیه السلام د هغه د وفات خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه د غایب جنازې لمونځ ادا کړ. صلات الغایب پر هغه چا کیږي چې پر هغه د جنازې لمونځ نه وي سوی، مګر هغه څوک چې پر هغه د جنازې لمونځ سوی وي پر هغه مړي د غایب د جنازې لمونځ نه کیږي او په نجاشي د جنازې لمونځ نه وسوي ځکه په نصاراو کې او خپل اسلام یې پټاوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام پر نجاشي د غایب د جنازې لمونځ ادا کړی. دا د نجاشي د اسلام کیسه او هغه واقعې وې چې مهاجر مسلمانانو ته په حبشه کې پیښې سوي وې. اوس به بیرته مکې مکرمې ته ولاړ سو. کله چې عمر بن العاص او عبدالله بن ربیعه د حبشې له ناکامه سفره مکې مکرمې ته راغله او د قریشو هغه چم او هیله چې کوم چې د مهاجر مسلمانانو دپاره جوړه کړې وه بې فایدې او بې معنا وګرځېدل. قریش پوه سوه چې دوی تر خپلو حدودو د باندې څه نسي کولی او دلته په مکه مکرمه کې هم د دوی ژوند تریخ دی. دا حال نور نسي زغملی، نو یوه ډېره خطرناکه مشوره وکړه. موږ له دې شره تر هغو نسو خلاصېدل تر څو چې محمد په تمام معنا د دعوت څخه منع نه کړو یا دا چې ویې وژنو. خو دا کار د دوی په وسه نه وکړه ځکه ابوطالب د قریشو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې ولاړ دی او د محمد صلی الله علیه وسلم پوره ساتنه کوي. نو قریشو دا خوښه وبلل چې په دغه باره کې د ابوطالب سره جدي خبرې وکړي. ابوطالب ته د قریشو دوهم وار ورتګ د خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو، د قریشو مشران او سرداران د دوهم وار دپاره ابوطالب ته ورغله او ویل یا ابوطالب ته په موږ مشر د شرف او مقام خاوند یې، موږ د مخه ستاسو څخه وغوښتل چې وراره دې له دعوته او دغه بې ځایه خبرو څخه منع کړه، خو تا نه کړې منع. نور نو د قریشو په منځ کې فتنه مه جوړوه. په والله موږ په دغه حال نور صبر نسو کولی چې زموږ پلرو ته بد ویل کېږي، پر الهي یا خدایانو معیبونه ویل کېږي، دین معبس او بېکاره بلل کېږي. یا دې وراره زموږ څخه منع کړه یا دا چې ته او دوی دواړه زموږ مقابل طرف یاست. نو موږ تر هغو آرام نه کښنو چې له دغه دوو ډلو څخه هلاکه نه سي، یعنی یا موږ ونه وژل سو یا تاسې ونه وژل سئ، چې دغه دوو ډلو څخه یوه ډله هلاکه نه کړل سي، یعنی یا موږ ونه وژل سو یا تاسې ونه وژل سئ. دغه وعدې او تهدیدونه ابوطالب ته لوی او خطرناک معلوم سو او پوه سو چې نور قریشو او د عبدالمطلب د اولادې په منځ کې فتنه جوړې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښتی او ته ویل ای وراره ستا قوم ستا څخه شکایت لري او ما ته راغله دغسې او دغسې راته وویل، نو زما او د خپل ځان د ساتنې فکر وکړه او پر ما دومره بار مه ایږده چې زه یې د وړلو طاقت نه لرم. دغه موضوع باید حل سي یا دا چې ته چپ سه یا بله لار وسنجوه. دا نه ده صحیح چې خبره دغسې پاتې وي او په اخر کې لویه فتنه ځینې جوړه سي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خیال او ګمان سو چې اکا مې زما د مرستې څخه لاس اخلي او زما د کومک کولو څخه عاجز سو. نو وویل ای اکا په والله که کفار زما په راسته لاس کې لمر او په چپه لاس کې سپوږمۍ کښېږدي او راته ووایي چې دغه کار یعنی د دین تبلیغ او اسلام ته دعوت پرېږده، تر هغو به یې پرېنږدم چې دغه دین ښکاره او ظاهره نه سي یا زه هلاک نه سم. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وژړل او د اکا څخه په خواشینۍ سره ولاړ سو. ابوطالب چې مهربانه اکا و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواشیني کېدلو طاقت یې نه درلودی، پسې ورغږ یې کړ. رسول الله چې مخ ور واړو او اکا یې ورته وویل ای وراره ورځه هر څه چې دې خوښه وي هغه وایه، په والله هیڅ شی او هیڅ چا ته به دې هیڅ کله تسلیم نه کړم. او بیا یې دغه شعر ووایم، یعنی په والله ټول قریش به په خپل ټول قوت او طاقت سره تا ته در ونه رسیږي او په تا به هیڅ ونه کړي تر څو چې زه په خاوره کې نه یم ښخ سوی. په عزم او همت سره دې خپل د دعوت کار کوه، پر تا هیڅ خطر او ملامتیا نشته او زه په خپله دغه وعده سره تا ته زیری در کوم چې ستا سترګې به یخې سي، یعنی د زړه مراد به دې حاصل او خوشحاله به سي. دا هغه قومي اتحاد او اتفاق و چې د هغه په سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاتړ او تایید کوه، چې هم دغه د ابوطالب ملاتړ او مرسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت او دین د اظهار دپاره د قوت او طاقت مصدر او منبع و. رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم د دعوت په نشرولو کې زیاتوالی وکړي، و ډلو ته و حاجانو ته و افرادو ته هر چاته بې له تردد او بې له بیرې د توحید او اسلامي دین بیان کوي.
قریش ولیدل چې محمد صلی الله علیه وسلم نور هم خپل دعوت نشروي، نو پوسو چې ابو طالب نه غواړي چې محمد صلی الله علیه وسلم منع کړي یا د صلی الله علیه وسلم د ساتنې څخه لاس واخلي، او همدغه ابو طالب دی چې د قریشو د تفرقې او دشمنۍ سبب دی. ابو طالب ته د قریشو دریم وار ورتګ. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو، دریم وار بیا قریش سره راټول شو او ابو طالب ته ورغله. دا وار یو عجیبه وړاندیز یې پیشنهاد ورسره راوړی و. هغه دا چې د قریشو د ځوانانو څخه یو ښایسته ځوان ورسره راوسری و چې عمار بن ولید بن المغیره نومېدی او د خالد بن ولید رضی الله عنه ورور و. دغه ځوان د نامه، شرف او نسب خاوند و، ښایسته او مالدار ځوان و. نو قریش وویل یا ابو طالب دغه ځوان عمار بن ولید واخله د ځان زوی وګرځوه، ستا سره دې اوسېږي، د عقل او قوت یې ستا او موږ به هم نسبت تا ته کوو، ستا زوی به یې بولو، او په عوض یا بدل کې ستا وراره هغه چې ستا او ستا د پلرونو له دینه مخالف دی او قوم یې سرپاشلی دی را تسلیم کړه چې موږ یې ووژنو. نو سړی په سړي سو. ابو طالب وویل والله دا ډېره بده سودا ده، ستاسې زوی راکوي چې در ویې ساتم او زما زوی درکړم چې تاسې یې ووژنئ، په والله داسې به هېڅکله پیښه نه سي. مطعم بن عدي وویل یا ابو طالب والله ستا قوم انصاف در سره وکړئ، خو زه تا وینم چې هېڅ شی نه قبلوي. ابو طالب وویل والله انصاف مو نه دی را سره کړی، مګر ته غواړې چې قوم پر ما راپورته کړې، ورځه هر څه چې دې په وسه پوره وي هغه وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو دپاره د یاغي او سرکشه قریشو مشوره. خبرونه درنو قدرونه اوریدونکو، و چې د قریشو لاس ته سر نه ورغله او 2-3 واري د ابو طالب څخه نه امید ولاړ سوه، نو خپل ازارونه او تکالیف تر هغه پخوا ډیر زیات کړه. او په دغه ورځ کې د تاغي قریش سره د محمد صلی الله علیه وسلم د وژلو فکر په بله طریقه سره پیدا سو، مګر د قریشو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو فکر او دغه د ازارو شدت او ډیروالی د اسلام د تقویې سبب وګرځېدل. هغه دا چې د مکې مکرمې 2 نامتو پهلوانان او قهرمانان د اسلام دین ته داخل سوه، چې یو حمزه بن عبدالمطلب او بل عمر بن خطاب و. خو د دوی د اسلام تر راوړلو تر قیسې د مخه به لږ څه هغه سخت او ازارونه درته بیان کړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکول کېدل. عتبه بن ابي لهب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا ابو لهب زوی دی، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی او ویل عتبه بن ابي لهب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا ابو لهب زوی دی، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل زه د والنجم اذا هوا ثم دنا فتدلى. د آیاتو او مفهوم څخه منکر یم، یعنی کوم شی چې دغه آیاتو څخه مقصد دی هغه نه منم. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ازارولو شروع وکړه، کالی یې پر سر کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ یې لاړې ورته کړې، مګر د ده ناړې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ومشتې. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شیرا ورته وکړه، وویل الهي ستا د سپو څخه یو سپی پر مسلط کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شیرا قبوله سوه. هغه داسې چې یو وخت دغه عتبه د قریشو د څو نفرو سره شام ته په سفر تللی و، هلته په یو ځای کې واړول، هغه ځای ته الزرقا ویل کېږي. د شپې یو زمری پرې راغلی، عتبه نارې کړې، ویل ما لره دې ویل او هلاک وي لکه څرنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم ما ته شیرا کړې ده، په والله دغه زمری ما وژني او زه محمد صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې ووژلم چې دی په مکه کې دی او زه په شام کې یم. زمری ورنږدې سو، د ټولو خلکو له منځه یې پر دغه عتیبه حمله وکړه او سره سیر یې کړی. د قریش د قتلانه اعمالو څخه یو هم هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې لمونځ کوه. د سجدې په وخت کې د عقبه بن ابي ابي معيط کافر د صلی الله علیه وسلم پر مبارکه غاړه پښه وکښېښول او تر دومره وخته یې کښېښول چې قریب و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس وخېږي. د هغو کارو څخه پر دې دلالت کوي چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو اراده درلودل. یو هم هغه دی چې ابن اسحاق په یوه اوږده حدیث کې روایتوي او وایي ابو جهل د قریشو د مشورو په یوه مجلس کې وویل یا معشر القریش، یعنی د قریش قومه یا ډلې، تاسې وینئ چې محمد صلی الله علیه وسلم ته بل کار نه دی پاتې بې له دې څخه چې زموږ پر دین بد ووایي، پلرونه مو بېعقلان او ناپوهان وبولي، زموږ خدایان په بدو نومو سره یاد کړي. زه خو نور صبر نسم ورته کولی، کومې لارې چې د حل او صلح دپاره موجود وي هغه مو ټولې عملي کړې، خو هېڅ پیدا یې ونه کړه. اوس ما یوه چاره سنجولې ده، بې له هغه بله لار نه لرو. قریش وویل هغه چاره څه شي ده؟ ابو جهل علیه لعن الله وویل زه محمد صلی الله علیه وسلم وژنم، ما د الله سره وعده ده چې یوه دومره ډبره اخلم چې در هغه لویه ډبره نسم اخیستلی. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم په لمانځه کې سر پر سجده کښېښو، په هغه ډبره پر سر وهم او د هغه په وژلو سره به د هغه څخه خلاص و. بیا نو ستاسې خوښه او اختیار دی چې ما د عبدمناف اولادې ته ورتسلیموي او که مې دفاع کوئ، حتی که د عبدالمطلب اولاده ما مړ هم کړي، خو زه دغه کار کوم. ابو جهل د دې امت فرعون او د شیطانی اعمال. قریش ویل یا والله هېڅکله دې هېڅ چاته نه تسلیمو، موږ ټول ستا دفاع کوو، هر څه چې دې زړه غواړي هغه وکړم. سبا ورځ هغه ورځ ده چې ابو جهل باید خپله شیطاني نقشه عملي کړي.
په سبا سهار کې قریش خپل مجلس په ځای کې ناست دي او په دې انتظار دي چې اوس ابو جهل څه کوي. ابو جهل یوه ډېره لویه ډبره ورسره کښېښول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل عادت سره سم په خپل کور کې اودس تازه کړی و او راغلی د کعبې شریف سره لمونځ کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې ډېره اوږده سجده به یې کول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب ته سر په سجده کښېښوه، ابو جهل خپله ډبره واخیستل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طرف ورهي سو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې سو، ډبره یې وغورځول، مخ پر قریش راځغلي، د بیرې څخه د مخ رنګ او بڼه بل قسم اوښتی دی. قریش د ده مخ ته ور ولاړ سوه، ویې ویل څه درته پېښ سو یا ابوالحکم؟ ده وویل ای تاسې ونه لیدئ؟ قریش وویل څه شي مو ونه لیدئ؟ ابو جهل وویل هغه څه چې ما ولیدئ تاسې نه ولیدئ. قریش وویل څه شي دې ولیدئ؟ حال ووایه. ابو جهل وویل ومې لیده چې ځوان او غټ قوي او مست اوښ زما پر طرف رهي خوله یې خلاصه کړې ده او غواړي چې پر ما حمله وکړي. قریش وویل ته افراط وایه، موږ هېڅ شی نه دی لیدلی. ده وویل قریبه وه چې ما ووژني او تاسو ونه لیدئ. دا د ابو جهل د هغه خبیثې نقشې څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجات او خلاصون دپاره الهي معجزه وه. اوس چې د قریشو دا کار هم د ناکامۍ سره مخامخ سو، خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو نقشې او دسیسې په خپل فکر او دماغ کې سنجوي. مګر په دغه وختو کې یو بل چم او هیله هم وسنجول چې داسې یو کار وکړي چې هیڅوک د محمد صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ ونه نیسي. ویل نظر بن حارث راوغواړئ. نظر بن حارث د قریشو څخه یو نفر و چې په طایب کې اوسېدی. د دې سړي ژوند په سفرو تېر سوی و. په دغه سفرو کې ډېرې کیسې زده کړې وې، د ډېرو ملکو تاریخ او قسم قسم حوادث یا واقعات ورمعلوم و. د خبرو ډک سړی و، زړې کیسې او نوي واقعات، عجایب او غرایب، درواغ او رښتیا یې زده و. قریشو دا سړی راوستی او ویې ته به دلته اوسېږې، هر وخت چې د محمد صلی الله علیه وسلم ولیدي چې ځای کښېني ته به هم هلته ورته کښېنې، دی صلی الله علیه وسلم به خبرو ته نه پرېږدې، هغه ستا مزیدار او خوندورې کیسې به شروع کړي. لکه نن ورځ چې کفار په ډیش او کیبل مسلمانان د دیني معلومات د حاصلولو او اذکارو د ویلو څخه منع کوي او منع کړي هم دي. نظر بن حارث هم دغه خپله وظیفه شروع کړه او همیشه به یې داسې کول چې چیرې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کښېنستی او قرآن مجید به یې وایه یا به یې د دعوت خبرې کولې، نظر به هم هلته ورغلی او خپلې کیسې به یې شروع کړې. په اول وختو کې د قریشو دغه هیله تر یوې اندازې کامیابه سوه. خلک به د دغه نظر عجایبو او غرایبو ته غوږ نیوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس به پرېښاوه او نظر ته به ناست و. کله چې به نظر خپلې خبرې خلاصې کړې نو ویل به څوک وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم تر ما ښه او بهتر دی. هغه زړې او پخوانۍ کیسې کوي، زه هم زړې او پخوانۍ کیسې کوم. د هغه دا هم ټول خرافات دي او زما دا هم ټول خرافات دي، دواړه یو شی یو. څو ورځې پر دغه قسم تېرې سوې او خلک د نظر بن حارث په کیسو ماړه سوه، چیرې د ده خبرې او کیسې او چیرې قرآن کلام الله. خلکو بیرته دی او د ده مجلس پرېښول او هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناست و. د نظر بن حارث د دغه عمل او وینا په باره کې د ده او نورو کفارو به ویل قرآن مجید پخوانۍ کیسې دي. قرآن مجید په مختلفو صورتو او ځایو کې نه آیات نازل سوي دي چې هغه ټول آیتونه د کفارو د دغه خبرې رد کوي چې وایي قرآن پخوانۍ کیسې دي، چې په دغه آیتو څخه د سورة الانعام 25 نمبر آیات دي چې رب جل جلاله فرمایي یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. یعنی هغه کسان چې کافران سوي دي هغه وایي نه دی دا قرآن مګر د پخوانیو خلکو باطلې قیسې. نو په هر آیات کې چې د اساطیر لفظ ذکر سوی دی په هغه کې پر نظر بن حارث رد دی چې قرآن کریم اساطیر الاولین نه دی بلکې دا کلام الله تنظیر من الرحمن الرحیم دی. په دې کلام کې بیره، وعظ، نصحت او لارښوونه موجود دی. دا هم د دعوت د منع کولو او د هغه د اثر د خنثی کولو دپاره د قریشو له طرفه یوه طریقه وه، خو په عین وخت کې د قریشو په زړو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو فکر هم ورسره دی. ابن اسحاق د عبدالله بن عمر بن العاص څخه روایت کوي چې وایي یوه ورځ کعبې شریف ته نږدې قریش ناست و او زه هم ورغلم، هلته کښېناستم. رسول الله صلی الله علیه وسلم له کور راووتی، د کعبې شریف پر طرف رهي دی، څو حجر اسود یې مسح کړی او بیا یې په طواف شروع وکړم. په طواف کې چې د قریشو پر محاذه یا برابري ورغلی، قریش ځینې داسې بدي او ناوړې خبرې ورته وکړې چې د هغه خبرو اثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ ښکاره سو او څه یې ونه ویل. دوهم وار چې بیا د دوی پر برابري ورغلی، قریشو ځینې داسې بدي او ناوړې خبرې ته وکړې چې بیا د دوی پر برابري ورغلی، قریش بیا په پوچ او رد وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پټه خوله دی، هیڅ نه وایي، خو د قهر علامې پر مخ ښکاره دي. بل وار بیا دغه حال دی. د طواف په هر شوط کې چې پر دوی راسي قریش دغه سپک ویل کوي. رسول الله حلیم دی او هیڅ ورته ونه وایي، خو د طواف په آخري شوط
وخت کې قریش ډیر شنیع او بد الفاظ د صلی الله علیه وسلم په مقابل کې استعمالول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ودرېد او په ډیر قهر او غضب سره وویل ای د قریش ډلو تاسې واورئ زما د قسم په هغه ذات وي زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی زه به تاسو ته حلالول راوړم یعنی تاسې به ټول حلال کړم. قریش د دغه لهجې او د دې الفاظو په اورېدلو ورخطا او په بیره کې سوه ټول چوپ او پر خپلو ځایونو ناست دي. په دوی کې هغه قوي نفر دومره وکړی سوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور ولاړ سو او په ډېره نرمه او د عذر په لهجه ورته وویل یا ابوالقاسم ومه بخښه ته کریم او حلیم یې موږ ستا په حق کې غلطیا وکړم عذر وایي. دغه ټول عذرونه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قهرمنې لهجې او شدیدې خبرې د بیرې څخه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم رهي سو او دوی یې پرېښول. قریش چې بیرته پر خپلو ځایو کښېنستل اوس ځانونه ملامتوي یو د بل سره وایي دا مو څه وکړه موږ د ده د ازارولو او تکلیف ورکولو نیت کړی دی اوس موږ ټول د ده په یوه خبره وبېرېدلو دا سره وسوه ژر بیا بخښنه ځینې وغوښتل او زارۍ مو ورته کولې هغه هم د ده په یوه خبره. قریشو قصد وکړئ سبا به بیا ازارو. دوهمه ورځ بیا قریش کعبې شریف ته نږدې ناست دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی غواړي چې طواف وکړي. قریش ټول په یوه وار ورته راولاړ سو او پر راوګرځول دا یوې خواته کشوي او بل یې بلې خواته کشوي یو څوک ورسره کوي او هغه بل چپلاخه او ورته وایي ته موږ په حلالولو بیروې نو موږ حلالوې له هر طرفه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د چپلاخو او سکانو باران دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په منځ کې ورک دی د کومې خوا دفاع وکړي کار یې د قدرته وتلی دی او نور هم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وهل زیاتېږي. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها راغله او دا حال یې ولیدی غواړي چې په چغارو او بغارو خپل پلار خلاص کړي خو په وسه یې نس وخوره نو یې د ابوبکر صدیق د کورو طرف ته وروځغستل او هغه خبر کړي هغه هم په ځغاسته راغلی او د خلکو په منځ ورننوتي یو بل طرف ته خلک پورې وهي څو ځان یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د قریشو له منځه راویستی. ابوبکر صدیق ژاړي او وایي تاسې یو سړی پر دغه وژني چې وایي زما رب الله دی بس دغه یې ګناه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې له دغه وهلو څخه خلاص کړی. دا هغه درد هغه تکلیف او هغه عذاب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل قوم ورسېدی. امام بخاري د عروه بن زبیر رضی الله عنه څخه روایت کوي چې وایي د عبدالله ابن عمر بن العاص څخه مې پوښتنه کوله چې په هغه ډېر سخت او شدید عذاب مې خبر کړ چې مشرکان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. عبدالله بن عمر وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفې په حجر یا حتیم کې لمونځ کاوه چې عقبه بن ابی معیط راغی او خپل پټو یا کالي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غاړه کې ورواچول او ډیر شدید یې خپه کړي تر څو ابوبکر صدیق راغلی او عقبه یې ترې تر اوږو ونیوی او ځینې کش یې کړی داسې پر دغه یو سړی وژني چې وایي رب مې الله دی. په هغه حدیث کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور اسما رضی الله عنها یې روایتوي وایي ابوبکر صدیق ته ورنارې کړل سوې چې هله ملګري ته دې ځان ورسوه وایي ابوبکر چې زموږ یا له خپله کوره وتی د څلور کوسۍ درلودې کوسۍ یعنې د خپلو ویرښتانو څخه څلور کوسۍ ودلي وې د کور څخه د وتلو په وخت کې دغه وویل ایا تاسې یو سړی پر دغه وژني چې وایي زما رب الله دی. هلته چې ورورسېدی مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښوه پر ابوبکر صدیق یې راواچول. اسما وایي کله چې ابوبکر صدیق بیرته خپل کور ته راغلی هرې کوسۍ ته چې به مې لاس وروړي هغه به زموږ په لاسو کې راغله یعنې د سر ویښتان یې ټول ورش کولی وه. د حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه اسلام د خپرونې ترنو او قدرمنو اورېدونکو تر دې وروسته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم ازارونه زیاتېدل او قریش پر دوو لارو کېدل. قریشو جرأت پیدا کړي څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیم د بد ویلو او ښکنځلو ځواب یې چاته نه ورکاوه او تر پټه خوله زیات یې نور څه نه سوی کولی فقط دعوت کوي او تحمل هغه آیات شریف خو مو تر مخه درته بیان کړي چې رب جل جلاله ورته وفرمیل ولربک فاصبر خپل رب ته دې صبر کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په صبر دی او قریش هر ورځ ازارونه ورکوي او په ازار ورکولو کې ورځ په ورځ زیاتوب او شدت کوي. دغه د ظلم او طغیان د تورو وریځو په فضا کې د ضعیفه خلکو دپاره یو نور روشنایی وځلېدل چې هغه د حمزه بن عبدالمطلب اسلام و. حمزه رضی الله عنه د بعثت د شپږم کال په اخر کې مسلمان سو او ډیر داسې ګمان کیږي چې د اسلام د ذوالحجې په میاشت کې د حمزه د اسلام سبب دا و چې یو ورځ قریش د کعبې شریف سره ناست و او رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف کاوه. ابو جهل چې هم هلته حاضر و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ښکنځلو او بد ویلو شروع وکړه. داسې شدید او غلیظ الفاظ ورته وویل چې تر دغه وخته چا دغسې بد الفاظ نه ورته ویلي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ رنګ له ډېره قهر تغییر کاوه مګر په وسه یې څه نه وپره. په یو روایت کې وایي چې ابو جهل په یوه ډبره هم پر سر ووهه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سره څخه وینې راتویست. بیا نو ابو جهل ولاړی هلته د قریشو سره په هغه مجلس کې په فخر کښېنستی. یوه ښځه چې د عبدالله بن جدعان مینځه وه چې دغه حال ولیدی چې ابو جهل پوچ او رد وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پټه خوله دی. ښځه د دغه ظلم په لیدلو نه و خوښه
خو رهي سوه. په لاره کې حمزه رضی الله عنه په مخ ورغلی چې لښکار را رهي و او هغه خپل غش الینده ورسره و. د حمزه رضی الله عنه ښکار خوښ و او ښکار یې کوه، خاصتا د زمریانو ښکار چې دا د حمزه د قوت او شجاعت علامه ده. خو تر دغه وخته پر هغه خپل شرک و. اول چې مکې مکرمې ته داخل سو هغه ښځې ورته وویل که چیرې تا لیدلي وای چې ابوالحکم یعنې ابو جهل ستا وراره ته څه وویل؟ حمزه وویل څه یې ورته وویل؟ ښځې ویل ښکنځل، بد ویل، هر څه چې و هغه ټول ورته وویل. حمزه وویل چا د دغو خبرو ځواب ور نه کړي؟ ښځې وویل یا والله هیڅ چا جواب ور نه کړي. حمزه چې په قریش کې شجاع او قوي ځوان و ډیر قهر ورغلی، د خپل کور پر ځای د دارالندوه طرف ته رهي سو. په لاره کې هیڅ چاته نه درېږي، فقط ابو جهل یې پکار دی چې وویني او حمله کړي. مستقیم هغه د قریش ټولنې ته ورغی. هلته ابو جهل د قریش په منځ کې ناست دی او حمزه ورته ودرېدی. هغه لیندې چې د ښکار دپاره ورسره وه په هغه یې پر دا سر ووهه. د ابو جهل له سره وینې رایلاسوې. حمزه ورته وویل ته محمد ته ښکنځل کوې او زه د ده پر دین یم، واخله دغه زما واری او زه د اشرافو زوی یم. او په هغه لیندې بل واري پرې وکړئ او غږ یې وکړ څوک زما ځواب وایي. د ابو جهل قوم چې بني مخزوم و هغه ولاړ سو، غواړي چې د ابو جهل پر طرف وجنګېږي، لوی جنګ او فتنه جوړه سي. ابو جهل غږ پرې وکړي چې پرېږدئ خطا زما و، ځکه ما د ده وراره ته ډېر بد وویل، زه یم چې تجاوز مې کړی دی. دلته نو حمزه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدله او انتقام واخیستل، مګر دوی یوه جمله وویل. دوی وایي زه نه پوهېږم چې دغه جمله څنګه زما ته خوله ووتل. هغه دا چې ما وویل ته محمد ته ښکنځل کوې او زه د ده پر دین یم. دا جمله مې بې اختیاره له خولې ووتل، حال دا چې زه د ده پر دین هم نه وم. حمزه رضی الله عنه وایي کور ته ولاړم او په دغه جمله کې بې اختیاره زما تر خولې وتلې وه. فکر کوم او ډېر په حیرت کې پاتې سوم چې زه خو د محمد صلی الله علیه وسلم پر دین نه یم او اوس به ټول خلک دا فکر کوي چې زه د هغه پر دین یم، ځکه دا جمله د قریش د مجلس په منځ کې زما تر خوله ووتل. اوس په حیرت کې یم چې د هغه خپلې خبرې په سبب د محمد صلی الله علیه وسلم دین ته ورواوړم او که سبا هغه مجلس او اجتماع ته ورسم او ووایم زه د محمد پر دین نه یم او دا هم په عربو کې عیب دی چې سړی د خپلې خبرې څخه واوړي. حمزه رضی الله عنه وایي ټوله شپه په دغه فکر راباندې تېر سوه او نه پوهېږم چې څه وکړم. په اخر کې په دعا شروع وکړه، ما ویل الهي که دغه د محمد صلی الله علیه وسلم دین خیر او بهتر وي د هغه تصدیق زما په زړه کې راواچوي، او که دغه څه غیر او مخالف وي د دغه تشویشي حالت څخه زه پکښې متردد یم او حیران یم، ته مې وباسې. حمزه وایي د محمد صلی الله علیه وسلم تصدیق مې په زړه کې ټینګ سو. سبحان الله، د قهر او غضب په وخت کې بې له ارادې یوه خبره تر خولې وتلې او د هغې خبرې سمې لارې ته راوستئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او د شهادت کلمې یې وویلې او حمزه رضی الله عنه اسلام ته داخل سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په اسلام ډېر زیات خوشحاله سو. د عمر بن خطاب رضی الله عنه اسلام خبرونه درنو قدرمنو اوریدونکو. بیا هم د مسلمانانو په دغه ضعیف او مظلوم حال کې چې څوک په هجرت او څوک په عذابو او ازارو کې ژوند تیروي، یو بل نور او روښنایي وځلېدل چې تر هغه اول نور او روښنایي ځلا زیاته او ډېره وه چې هغه د عمر بن خطاب رضی الله عنه اسلام و. حضرت عمر بن خطاب د بعثت د شپږم کال د ذوالحجې په میاشت کې د حضرت حمزه رضی الله عنه تر اسلام راوړلو 3 ورځې وروسته په اسلام مشرف سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام راوړلو دعا کړې وه. امام ترمذي د عبد الله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت کوي او امام طبراني د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او انس رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الهي په دغه دوه نفرو کې چې هر یو تا ته خوښ وي چې یو ابو جهل بن هشام دی او بل عمر بن خطاب دی په هغه سره اسلام معزز کړي. نو دغه دوه څخه په الهي دربار کې عمر بن خطاب رضی الله عنه خوښ و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا د په باره کې قبول شوه. لکه څرنګه چې د مخه درته وویل شوه چې په قریش کې هغه څوک چې د مسلمانانو سره ډېر عداوت او دښمني درلودل، یا په بل عبارت د مسلمانانو هغه ډېر شدید دښمن عمر بن خطاب و، مګر په عین وخت کې پوه، عاقل، هوښیار، خطیب، قوي او اقوال سړی هم و، د همت او عزم خاوند، د هر کار اراده چې به یې وکړه هغه به یې تر اخره رساوه. او همدارنګه عمر بن هشام چې ابوالحکم ورته ویل کېده او په مسلمانانو کې نوم ابو جهل و، هغه هم د مسلمانانو ډېر شدید دښمن او د عزم خاوند، خطیب او د قریش د مشرانو څخه و. معلومه خبره ده چې په مسلمانانو کې د دغسې چا وجود لکه عمر بن خطاب یا عمر بن هشام اسلام ته ډېره مرسته او کومک رسولی سوی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کول چې الهي په یوه عمرین اسلام معزز کړي
که یو د دوی څخه مسلمان سي اسلام به قوي کیږي، ځکه اسلام تر دغه وخته په خپل ابتدایي او د شروع په حالت کې نو خود ضعیف و او یو داسې شدید او عزم درلودونکي سړي ته ضرورت درلودی. مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا د عمر بن خطاب په نصیب سوه او د حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو په ټولو روایاتو کې چې وګورې دا معلومیږي چې د ده زړه ته د اسلام ننوتل په تدریج سره و. د مخ تر دې چې د ده رضی الله عنه د اسلام راوړلو قصه بیان کړو، دا ښه او بهتره ده چې د ده رضی الله عنه هغه دننه عواطفو او مشاعرو څخه اشاره وکړو. حضرت عمر رضی الله عنه د طبیعت په تیزی او تندۍ سره مشهور او معروف و، قهرمن او شدید سړی و او ډیر زره مسلمانانو د ده څخه قسم قسم ازارونه لیدلي دي او دا معلومه ده چې د ده په دننه زړه کې د ضد او نقیص مشاعر موجود و. له یوه طرفه د هغو عادتونو او تقالیدو احترام کوه کوم چې د ده پلرو او نیکهګانو ورپرېښي وو، او له بله طرفه یې ځان هغه له او لعب خواهشات او شهوت ته ورله کړي وو کوم چې ده او د ده د ماحول عادت ورسره درلودی. خو بالمقابل د مسلمانانو لمونځ او دا چې دوی د خپلې عقیدې په لار کې دغه سخت ازارونه قبلوي شور ته وایسېدل او بیا د ده په عاقل زړه کې شک او تردد چې ممکن دغه شی چې اسلام هغه ته بلنه کوي تر دغه نورو کارو ښه او بهتر وي. په فکر او دماغ کې به دغه ضد افکارو پرله اوښتل او بیا به خاموشه سو. خو د ده د اسلام په باره کې روایتونو سره راټول کړو، خلاصه داسې راوځي یوه شپه ده غوښتل چې تر کور د باندې شپه تېر کړي، نو حرم شریف ته ورغلی او د کعبې شریف په پوښ ننوتی. هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ولاړو او لمونځ یې کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه کې سورة الحاقه شروع کړه. عمر رضی الله عنه قرآن مجید ته غوږ ونیوی او د هغه ترکیب او تعلیب یې ډېر خوښ شو. نو وایي ما د خپل ځان سره وویل لکه څرنګه چې قریش وایي په والله دی شاعر دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې دغه آیاتونه تلاوت کړل: انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یعنی بشکه خامخا دغه قرآن د مکرم عزتمن رسول قول دی او دا قول د کوم شاعر قول نه دی، تاسو ډیر لږ ایمان راوړئ بلکې نه مؤمنان کیږئ. عمر رضی الله عنه وایي ما د ځان سره ویل چې شاعر نه دی نو کاهن دی، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیات شریف تلاوت کوي: ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. او دغه قرآن د کاهن قول نه دی لکه تاسو چې ګمان کوئ، تاسو لږ پند اخلي بلکې هیڅ پند نه اخلي. تنزیل من رب العالمین. دغه قرآن د رب العالمین له طرفه نازل شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت تر اخره وایي. عمر رضی الله عنه وایي څه تر تاثیر لاندې سوم، اسلام یې زړه ته رانږدې سو. دا هغه د اسلام تخم و چې د عمر رضی الله عنه په زړه کې کېښول سو، مګر هغه د جاهلیت اثار او تقلیدي قومیت د پلرو او نیکهګانو د دین لویوالی او د هغه دین سره علاقه بیا هم پر دغه حقیقت چې د پر زړه غږ کاوه غالب و. بیا هم په خپل عمل کې د اسلام ضد او د مسلمانانو دشمن و. د هغه خپل زړه په پټ شعور لا نه و قانع، خو بیا هم د باندني ژوند کې هغه اول نرموالی په ده کې ولیدل سو. هغه حبشې ته د مسلمانانو هجرت په وخت کې وو. مسلمانانو خو یو په بل پسې هجرت کاوه، نو د مسلمانانو څخه یوه ښځه وه چې ام عبدالله ورته ویل کېده. دغه ښځې غوښته چې هجرت وکړي، نو یې خپل زوی عبدالله سره داسې اتفاق وکړي چې ته جلا رهیسه او زه به جلا رهیسم او د فلاني غره تر شا به سره یو ځای سو او بیا به په ګډه سره ځو. مسلمانانو هجرت په پټه کاوه ځکه کفارو هجرت ته هم نه پرېښول. نو عبدالله تر مور د مخه د هغه وعده سوي غره شاته ولاړی او ام عبدالله د شپې تر ناوخته پر خره سپره سوه. د لارې د ضرورت چا نه ورسره دی پسې را رهي سوه. د مکې مکرمې څخه چې ووتل، عمر بن خطاب په مخه ورغی، ولیدل چې ښځه د سفر دپاره تیاره او آماده ده. وویل: یا ام عبدالله چیرې ځې؟ مسلمانان خو د سفر کولو څخه منع دي. ښځې ورته ویل: یا عمر ازارونه مو راکړل، مځکه مو راباندې تنګه کړه، پرېمږدئ چې درڅخه ولاړ سو، نه تاسې موږ غواړئ نه موږ تاسې غواړو، نو مو پرېږده چې هجرت درڅخه وکړم، تا ته څه تاوان رسېږي که دې پرېښولم او ولاړم. عمر رضی الله عنه د دغه خبرو په اورېدلو سره نرم سو او ښځې ته ویل: نو دا جلاوالی دې ولې؟ آیا یا ام عبدالله؟ ام عبدالله او عمر رضی الله عنه په نسب سره نږدې او شریک وه. ښځې ویل: هو فراق او جدایي ده. عمر رضی الله عنه وویل: په مخه دې ښه او سلامتیا دې ملګری سه. د اول وال دپاره عمر نرمېږي او څه نه وایي. ښځه په تعجب کې سوه او ولاړل. پر هغه وعده سوي ځای د خپل زوی سره یو ځای سوه. زوی پوښتنه ځینې وکړه چې چا خو به نه وې لیدلې؟ ښځې وویل: بل چا نه یم لیدلی، یوازې عمر ولیدم. زوی وویل: عمر دا لوی مصیبت دی او ته یې څنګه پرېښولې؟ ښځې کیسه ورته وکړه او ویل: تر دغه سوال او ځواب زیات شی نه دی پېښ سوي.
او په اخر کې دا هم راته وویل په مخه دې ښه شه. زه یې ورته وویل مورې ستا لکه چې دغه جملې د ویلو په سبب د عمر اسلام راوړلو ته امید پیدا سوی دی. ښځې وویل هو داسې رامعلومېږي. عبدالله وویل والله د خطاب خر به د شهادت کلمې ووایي خو عمر به یې ونه وایي. دا هغه اوله نرمي وه چې د عمر رضی الله عنه څخه ښکاره سوه، مګر دغه نرمي میل او اسلام ته نه وه بلکې دا فقط د دغه ښځې سره نرمي وه. عمر رضی الله عنه چې کور ته راغی په چرت او فکر کې دی چې دغه تفرقه او د کوم پاشل ولې پیښیږي. دغه ښځه د ده د قوم څخه ده او حبشې ته هجرت کوي. د دې ټولو مصائب او مشکلاتو سبب څه دی؟ پس له فکره دې نتیجې ته ورسېږي چې دغه ټولو اختلافاتو سبب محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو نیت او عزم وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووژني، که څه هم دی د هغه په بدله کې ووژل سي مهمه نه ده، مکه خو به د دغه مشکلات څخه خلاصه کړم. نو یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو اراده د ځان سره پخه کړه. سهار یې توره واخیستل او له کور څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو په نیت ووتی. په لاره کې یو صحابي ولیدي چې نوم یې نعیم بن عبدالله و او په پټه مسلمان سو. د ده په اسلام څوک نه خبر. کله چې دغه نعیم ولیدل چې عمر له مخه د شرع علامې پورته کېږي، توره ورسره ده او د جنګ دپاره تیار دی، ویل د خیره یا عمر چیرې ځې؟ عمر رضی الله عنه وویل غواړم چې هغه څوک ووژنم کوم چې زموږ قوم یې سره متفرق کړی او پاشلی دی، زموږ پلرونه بې عقلان بولي او زموږ خدایان په بد سره یادوي. نعیم د دې خبرې په اورېدلو سره وبېرېدی ځکه عمر جبار شدید او قهرمن سړی دی، د یوه شي اراده چې وکړي هغه ترسره کوي. نعیم غواړي چې عمر د دغه کار څخه راوګرځوي. نو یې ورته وویل که ته محمد ووژنې آیا ته به د عبدالمطلب د اولادې څخه خلاص یې؟ عمر وویل داسې رامعلومېږي چې ته هم له خپله دین اوښتی او ویې ویل که څه هم د عبدالمطلب اولاده ما ووژنې زه دغه کار کوم. نعیم ولیدل چې عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو ټینګ عزم او اراده کړې ده، حتی خپل مرګ یې هم پرس کړی او منله دی. هو هلته داسې نور خلک هم وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو تقاضا او ارزو یې درلودل، مګر دا کار یې نه سوی کولی ځکه هغه د عبدالمطلب د اولادې څخه پر خپل مرګ بیرېدل. هر چا ته دا معلومه وه که څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم ووژني د عبدالمطلب کورنۍ هېڅکله هغه سړی بې له مرګه نه پرېږدي، مګر عمر چې دا کار کوي د خپل ځان مرګ یې پرس کړی دی. نعیم فکر وکړي چې یوه داسې هیله جوړه کړي چې لږ تر لږه دومره وخت پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اصحاب کرامو ته خبر ورکړي. نو یې عمر رضی الله عنه ته وویل چې داسې ده نو ته باید اول د خپلې کورنۍ څخه راشروع کړې. اصلا د نعیم مقصد دا دی چې عمر په یو بل کار مشغوله کړي او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسوي. عمر وویل مقصد دې څوک دی؟ نعیم وویل خور دی فاطمه بنت خطاب او د دې میړه د دینه اوښته دی او هغه دین یې پرېښی دی چې پر هغه دین یې. عمر نه و خبر چې خور او اخ یې مسلمانان سوي دي ځکه اسلام ته دعوت پټ او سری و، اسلام نه و پټ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښکاره سره اسلام بیانوه او په ښکاره سره عبادت کوه، مګر ځینې کسان چې اسلام ته داخلېدل یا داخل سوي وه هغو خپل اسلام نه ښکاره کوه. هر چا د خپل اجتماعي حال او مقام سره عمل کوه، چا په پټه ایمان راوړي چا په ښکاره. فاطمه بنت خطاب رضی الله عنها د عمر خور د هغې جملې څخه وه چې خپل اسلام پټ ساتلی و. نو ځکه عمر له نعیم څخه پوښتنه وکړه چې آیا زما خور خپل دین پرېښی دی؟ نعیم وویل هو. عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه راوګرځېدی د اخښي او د خور د کور پر طرف راهیسو. د نبوي سیرت د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو د خپرونې وخت مو پای ته ورسېدی. دا چې نور څه وسول او عمر رضی الله تعالی عنه څه وکړل دا به ان شاء الله تعالی په راتلونکي خپرونه کې واورو. دا خپرونه مو محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درانه حضور کې راحضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. چې اوس هم دلته یې جانانه درته اوس هم درته د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانه څو شېبې ورک ومه چې بېرته مې خپل ځان پیدا کړ پروت وم د څوارلسو کالو دیوالونو شاته د یوه چا پسې له ځان